السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او په صحت منظم یاست. زه بیا هم صافی د انلاین وصافی یوټیوب چینل لخوا تاسو سره په خدمت کې یم. ملګرو بخښنه غواړم د څو ورځو لپاره کوم مشکلات چې ماته و ملګرو نسم یې کولی چې تاسو ته ویډیو اپلوډ کړم او تاسو د ټکنالوژي په اړه معلومات درکړم. بخښنه غواړم ملګرو. نوې ویډیو کې تاسو ته وایم چې یوټیوب څنګه ده، څنګه کار کوي، یوټیوب سبسکرایبر څنګه زیات کړو، واچ ټایم یې څنګه زیات کړو، یوټیوب څخه څنګه ګټه واخلو ملګرو. د ټولو په اړه زه ضروري معلومات درکوم. صحیح دی ملګرو. دلته ګورئ دا ملګرو یوټیوب دی. صحیح ده. 600 مسیج ماته په یوټیوب کې راغلی دی، 1151 مسیج په واتساپ کې راته راغلی دی. پوه شئ ملګرو. مخکې چې خلکو ډېر استعمالوه فیسبوک و ملګرو. فیسبوک باندې به خلک ډېر لګیا وو، فیسبوک به استعمالوه چې خلکو ته لږ اسانه کار و. خو اوس ملګرو زه دا فکر کوم چې ټوله نړۍ څخه به ډېر خلک به یوټیوب کاروي، ځکه چې اوس فیسبوک خپل اصلي خاصیت یعنې اوس ملګرو چې هغومره خلکو مخکې کاروه اوس دومره نه کاروي. صحیح دی ملګرو. اوس خلک زیاتره یوټیوب کاروي، نورې برنامې کاروي ملګرو، لکه اډموب کاروي او ویبپاڼې کاروي ملګرو، او داسې نور اپلیکیشنونه کاروي ملګرو چې ډېر اپلیکیشنونه دي ملګرو. زه نننۍ ویډیو کې تاسو ته وایم یوټیوب سبسکرایبر څنګه زیات کړو. لومړی د ده په اړه ملګرو غږیږو. صحیح ده ملګرو. د یوټیوب سبسکرایبر خپله نه زیاتیږي، باید موږ خپله کوشش وکړو او د یوټیوب سبسکرایبر زیات کړو. د یوټیوب سبسکرایبر څنګه زیات کړو؟ د یوټیوب سبسکرایبر د زیاتولو لپاره ملګرو موږ که ویډیو ملګرو خپل چینل ته اپلوډ کوو، هغه ویډیو ملګرو فیسبوک پاڼو، فیسبوک کې، خپله تلیګرام، واتساپ دې کې ملګرو باید شیر کړو چې تر هغو نور خلک هم ورته راسي ویې ګوري ملګرو. او ملګرو باید یا د ویډیو په سر کې آخر کې باید دا وي چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو. دا ډېر مهمه خبره ده. صحیح دی ملګرو. او بیا ملګرو په یوټیوب کې زه تاسو ته داسې چل ښیم چې تاسو به واتساپ ته لاړ شئ، واتساپ کې به ګروپو کې جاین شئ. ګروپو کې چې کله جاین شئ نو هلته به مسیج وکړئ چې زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. صحیح ده ملګرو. کله مو سره مسیج وکړو ملګرو نو حتما له ګروپ څخه چې هغه ګروپ کې چې هر څو نفر یې ملګرو، یو نفر ملګرو تا ته بیرته مسیج کوي چې صحیح ده راځه سبسکرایبر یعنې سبسکرایبر وکړه، یعنې ته د ما چینل سبسکرایب کړه، زه به ستا چینل سبسکرایب کړم. نو په دې کې به ته د خپل یوټیوب چینل کوم لینک چې هغه به کاپي کړي او هغه ملګري ته به یې ورولېږي چې دا سبسکرایب کړه. هغه چې کله سبسکرایب کړه ملګرو نو هغه به خپل لینک راوړي، ته به د هغه سبسکرایب کړې ملګرو. صحیح دی ملګرو. خو ملګرو دا کار ډېر په پښتنو ملګرو کې نشته، ځکه پښتانه ملګري دا کار نه کوي سبسکرایبر وکړي. دا کار که کوي ملګرو له پنجاب خلکو سره، هند والاو سره ملګرو، پاکستان والاو سره، دوی سره ټچ دی ملګرو. دوی ډېر تیز ملګرو کار کوي او دا هم سات ملګرو دوی لکه پښتانه غوندې هغومره ډېر کار نه لري، خپله زر سبسکرایبر کوي ملګرو. صحیح دی. نو یوه طریقه یې دا ملګرو چې تاسو کولی شئ خپل د یوټیوب سبسکرایبر مخ ته بوځئ. صحیح ده ملګرو. دوهم ملګرو ډېرو ویډیوګانو کې ما په یوټیوب کې او نورو ویډیوګانو مې کتلي دي چې هغه کې یو ویب سایټ معرفي کړی دی ملګرو چې د دې ویب سایټ په واسطه تاسو کولی شئ د ورځې ملګرو چې هلته 12 ساعته په 12 ساعت کې ملګرو تاسو کولی شئ چې 10 سبسکرایبره به ملګرو هغوی ته ورکوئ او 10 لایک به هر ویډیو ته ورکوي، تاسو ته به 10 سبسکرایبره درکوي یا 15 سبسکرایبره درکوي. صحیح ده ملګرو. ملګرو داسې چټي پالتو خبرې دي ملګرو. د ما یو چینل و، هغه چینل کې ما له همدغه ویب سایټ څخه ما به 10 ویډیوګانې د هغوی ته لایک هم ورکوه او 10 چینل به هم د هغوی ور سبسکرایبره، هغوی به ما ته له 15 څخه زیات هم راکولو. خو ملګرو چې یوه جمعه 2 جمعې بعد سو ملګرو زما د یوټیوب سبسکرایبر به سره به خوده ملګرو کم به سو، نه به زیاتېدله ملګرو. چې ما ملګرو نن وکتل چې 40 به یا 50 به وي سبسکرایبر مې ملګرو، نو بله ورځ به چې راغلم 45 به ملګرو سبسکرایبر، نه پوهېږم څه مشکل و ملګرو پکې. صحیح ده ملګرو. نو تاسو ویب سایټ ته ما د هغه جنې سبسکرایبر مه راوړئ، ځکه هغه کې ډېر مشکل دی ملګرو. کیدای شي تاسو ته کومه ستونزه پېښ شي ملګرو او دې څخه ځان وژغورئ. صحیح ده ملګرو. دا د واتساپ
سبسکرایبر خو مې څنګه واتساپ باندې سبسکرایبر واخلم ملګرو همداسې کولی شئ په مسنجر کې ریکویسټ وکړئ او بس مسنجر کې ګروپونو ته ور ایډ شئ په ټلیګرام کې ګروپونو ته ور ایډ شئ ملګرو همداسې په هره برنامه کې تاسې کولی شئ خپل یوټیوب چینل ته پرمختګ ورکړئ صحیح دی ملګرو بله خبره د یوټیوب د چینل د پرمختګ کولو لپاره باید ملګرو داسې ویډیو جوړه کړئ چې د هغه ویډیو په واسطه تاسو وکولی شئ چې خپل ملګري یا خپل دوستان را جذب کړئ صحیح دی ملګرو یعنې ملګرو تاسې کولی شئ چې د کله یو ویډیو مو جوړول د هغه لپاره تمبینل ورته جوړ کړئ صحیح دی ملګرو کوم عکس د ویډیو په مخ ور ایښودل کېږي ملګرو صحیح ده هغه ډېر ښکلی شان ته جوړ کړئ چې تر هغو خلک هغه وګوري او ستاسو ویډیو خوښه کړي او یو ځلې وګوري صحیح دی ملګرو دا ډېره مهمه خبره ده ملګرو صحیح دی ملګرو ویډیو نه اوږدوم نور پاتې خبرې به ملګرو په بله ویډیو کې درته وکړم صحیح دی نو دا ویډیو تر همدې چې پرېږده ملګرو که چیرې غواړئ ملګرو چې د یوټیوب لپاره هر شی زده کړئ او هر معلومات را حاصل کړم ډېر چینل سره پاتې شئ او ملګرو هو هیر مې نشي ملګرو دلته یو بله برنامه ده ته ویله زه به در وښیم ملګرو دا برنامه ده ملګرو کرایپټو ټاب انډرایډ دا برنامه ملګرو کیدای سي ډېرو خلکو ویډیو هم پرې اپلوډ کړي یا به نه یې اپلوډ کړي دي خو تاسې کولی شئ چې د همدې چینل کې دې په باره کې تاسې ویډیو وګورئ چې دا به موږ څنګه خلاص کړو ملګرو څنګه به پیسې ترې وګټو ملګرو څنګه به خپل بلاک چین اکاونټ ته راواستو صحیح دی ملګرو پیوټ دی له پیوټو ما کار کړی ملګرو ما ته ملګرو اوس لکه څه ستونزه کې راپېښ شوې که څه مشکل دی یا د ما اکاونټ کې ستونزه ده د ما پیوټ اوس سم کار نه کوي پوه شئ نو اوس ما تاسو دا برنامه هم راوستې ملګرو او دلته یوه بله هپو برنامه په اړه ملګرو زه تاسو ته معلومات درکوم او بل ډېر زبردست خبره ده د کین مستر لپاره ملګرو په کین مستر کې هر قسم ویډیو ایډیټ کولو لپاره زموږ له چینل سره پاتې شوئ ملګرو په درې شیانو کې که هر یو ویډیو تاسې غواړئ چې د کومې باره کې زه ویډیو تاسو ته جوړه کړم نو تاسې به په کمنټ کې ولیکئ چې دغه په باره کې ویډیو جوړه کړئ صحیح دی ملګرو اډسنس غواړئ ملګرو بلاک چین غواړئ پیوټ غواړئ کینویسټر غواړئ هپو غواړئ ملګرو کرایپټو غواړئ ملګرو هر قسم غواړئ بلاګر څنګه جوړ کړو ملګرو یوټیوب چینل ته ویډیو څنګه جوړ کړو یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو خپل چینل څنګه ویریفای کړو هر قسم ویډیو غواړئ ملګرو زه به تاسو ته اپلوډ کړم خو او کمنټ کې به راته لیکئ چې دا د پاره کې به موږ ویډیو غواړو او زه به یې اپلوډ کړم صحیح دی ملګرو انشاءالله تعالی ملګرو چې له دې چینل څخه به تاسې یو شی نه یو شی به زده کړئ ملګرو نور هم په خدای سپارم الله په امان ملګرو